او ته زمونږ افغانستان کې مغږېږه او کنځلې وکړي لکه هغه فرانس کې چې یو دی د خولې نه چې لاړې ویږي اخیراً غونډه خبرې چې کوي دوه درې کنځه وکړي بیا دا چله مو کې لاړې واپس راکوي نو تورې څه نوم دی نوم یې رانیر شو انیویز نو اوس ما سره هم دا لوبه شروع شوه ما ته پته وه دا وخت به راځي ما چې سوشل میډیا شروع کوله ما ته پته وه چې دا وخت به راځي چې ډېر خلک به راپاسي څوک به د اسلام لارې نه فایده اخلي دا کافر دی او دا ملحد دی او دا ټرت او دا پرت څوک به د پښتو د لارې نه اخلي دا پښتون نه دی دا افغان نه دی دا نه دی دا هغه نه دی څوک به د سیاست د لارې نه والي او دا وړوکي د دې پسې پوهېږي موږ مشرانو موږ کشرانو دا ټول د دې لارې حصه ده ما ته خلک میسیجونه کوي چې حمزه صاحب یا حمزه لاله تا باندې دې سړي تورو لګو هغه سړي تورو لګو دې سړي تورو لګو نو زه خوشحالېږم چې هغه لاره سم روانه ده که دې لاره کې تورونه تا باندې ونه لګي مطلب ته به غلطه روانه لاره سمه ده نو خلک به راځي او کوشش به کوي چې اوس تا غلي کړي ځکه خلک دې یېرولي دي پوه شوې اولنی مثال به زه لنډ درکړم ټول ناول ټولو ته خیر اغلاس وایم چې راغلی دلته وخت مو باسلو خبرې اورېدو لپاره راخلم خلک به م راخلم نو خبرې به م کوو د سوالونه به مخلو جوابونه به مخلو هغې نه مخکې دوه درې خبرې صفا کړو اولنۍ خبره د پښتو صفا کوم دته اولنۍ خبره چې دا خبرې دلته صفا شي ځکه خبرې چې صفا شوي ني نو هر څوک ځان نه جوړي دا چل دی دا چل دی اولنۍ به د پښتو خبره صفا کوم د پښتو د افغانیت په ټیک ټاک کې چې کله زه مبارزه کوم او زه افغان کوم نو د افغانستان کې ډېر ځوانان راپاسي او یا ډېر مبارزین راپاسي او که هغوی زما دا خبرې اوري ما ستا کار څه دی ته په افغانستان کې غږېږي بیا نور خلک راشي او دا خبره کوي چې ته افغان نه او ته زمونږ افغانستان کې مه غږېږه او کنځلې وکړي لکه هغه فرانس کې چې یو دی د خولې نه چې لاړې ویږي اخیراً غونډه خبرې چې کوي دوه درې کنځه وکړي بیا دا چله مو کې لاړې واپس راکوي نو تورې څه نوم دی نوم یې رانیر شو انیویز نو دغسې کنځل والا خلک هم راپاسي کنځه وکړي چې په افغانستان کې خبرې مه کوه نو دا خبره زه دلته نن صفا کوم تاسو ته چې زه د افغان ولې کوم اولنۍ خبره خو دا د دې ټولو مبارزینو ته یا د ټیک ټاک د بدماشان چې دي یا چې څوک چې وایي چې افغانستان زما د پلار دی او زه به بل ته ویم چې ته په افغانستان کې خبرې نه کوې دغې ټولو ته زه جواب ورکړم راځي ټیک ټاک کې هر سړی راځي زه به داسې وکړم زه به هغسې وکړم زه به مخ کرور مات کړي دي او ما داسې کړي دي نو دې سوشل میډیا کې زه مې ما د 5-6 کالونو نور خلک هم دي د کوم یو پښتون ځوان چې په سوشل میډیا دمکي ورکړې ده او بیا په عملی دنیا کې هغه دمکي پوره کړې ده په دې 15 کاله کې ماته یو مثال راکړي د افغانستان د درې مبارزین دي چې کوم ډېر وایي زه به داسې وکړم او زه به داسې کوم زه به کلي کې دله چرګې مړې کړم او په کلي کې به په ونه کې دله ډزې وکړم او داسې به وکړم او هغسې به وکړم د ټیک ټاک کم یو کس چې دمکی چاله ورکړې ده او په عملی میدان کې بیا هغه کار یې کړی دی 15 کاله کې یو مثال یې ماته وښایه نشته دی نو دغه ټولو خلکو ته زه وایم چې دمکیانې ځان سره کېدی موږ د هغې سړي دمکي منو چې یو دمکي پوره کړي او خاص کر د فرانس د مبارزینو ته دا کنځا چې یو داسې لاړې واپس راکاږي په کنځا منځ کې یو خو ځان سره لاس کې ټیشو پیپر ساتئ چې کنځلې کوئ یو ټیشو پیپر ځان سره لاس کې یا په مخامخ اکده بابي ته وایي مېرمنې وی او رومیال یا سو ټیشو راته خوا کېږده زه به کنځا کوم زما لاړې ویږي وایي چې هغه پې پاکوم ښه دویمه خبره د کنځا او دمکو نه چې کله د افغانستان نه مبارز کنځا او دمکي کوي نو هغه نه دا خبره یېرې شي چې دې طرف ته موږ هم پښتانه لکه دا دمکي دا کنځا دا تاسو پنجابي له نه ورکې دې طرف ته موږ هم پښتانه کومه وینه چې ستا په رګونو کې روانه ده هغه زموږ په رګونو کې هم روانه ده صحیح ده نو
امریکا ماتول، روس ماتول یا نور وطنونه ماتول هغه صحیح ده، په حق ده، خو یو طرف ته پښتون دی بل طرف ته پښتون دی. نو پام کوئ دې خبرې ته. پښتو افغانیت خبره مې کوله، صفا کوم مې دته. زه چې د خپل افغان خبره کوم چې زه افغان یم، ما کلم داونه ده کړې چې زه ما لاړ شم ما د کابل رئیس کې یا زه ولسمشر شم د افغانستان یا زه مشري وکم او سبا داسې وکم. زه چې د افغانیت خبرې کوم، زه د افغان ملت خبره کوم. دا وطنونه کله جوړ شول؟ پاکستان 9 کاله مخکې جوړ شو. افغانستان د احمد شاه ابدالي بابا په وخت کې تشکیل راغی، خو بیا سیاسي تشکیل د افغانستان د عبدالرحمن د بادشاه په وخت کې وشو. نو د سیاسي تشکیلونو نه مخکې، د سیاسي جغرافیې نه مخکې دا قام دلته آبادو، افغان قام په لر او په بر کې، په کوز او په بر کې افغان ملت د هغې نه مخکې آبادو. نو زه چې کلم د افغان خبره کوم، زه د سیاسو جغرافیو خبره نه کوم، زه د افغانستان او د پاکستان خبرې نه کوم. زه د ځمکې او په دې ځمکې باندې آباد ملت، د ملت خبره کوم. زه چې کله افغان ځان ته وایم، صحیح ده، او زه په افغانستان نه غږېږم، زه په افغان ولس باندې غږېږم. په افغانستان او افغان ولس کې ډېر فرق دی، زه دې پوه کوم. تاسو په دې خبره ځان لږ معمولي پوه کې ما سره، او که زما د خولې نه یو خبره سخته وځي، زما د خولې نه یو خبره ترخه وځي یا غلطه وځي، نو زه د اول نه بخښنه غواړم. زم دونه هوښیار نیم، قمقل مې زده کړه کېږم. نو په افغانستان باندې خبرې کول زما مقصد نه دی، زما په افغان ولس باندې خبرې کول دي. اوس افغان ولس چرته دی؟ افغان ولس په اروپا کې هم دی، افغان ولس په کینیډا کې هم دی، امریکا کې هم دی، پاکستان کې هم دی، افغانستان کې هم دی، بلوچستان کې هم دی، ایران کې هم دی. افغان ولس په هر ځای کې دی. نو زه په سیاسي جغرافیو په افغانستان خبرې نه کوم، زه په افغان ملت او په افغان ولس باندې خبرې کوم. دا ولنې خبره. دویمه د افغانیت خبره، زه چې د افغانیت دعوه کوم، نو زه د خپلې سیمې افغانیت دعوه کوم. د خپلې سیمې، زما خپله سیمه ده 400، د هغې زه دعوه کوم چې زه د دې ځای افغان یم. ما کله دعوه نه ده کړې چې زه د افغانستان د کندهار افغان یم، د لغمان افغان یم. زه د 400 افغان یم. بیا په هغې افغانیت کې دا ټوله ځمکه زمونږ په شریکه باندې ده. نو که د فرانس نه یو سړی راځي چې لاړې بیږي په کنزا په منځ کې او یا داسې رام کاږي، نو هغه ټولو ځوانانو ته ځم چې زما 400 هم، زما هشنغر هم د ټولو افغانانو دی، څنګه چې ټولې ځمکې هم زما دي او غږېږم دی. صحیح ده؟ دا اولنۍ خبره صفا کړه. چې بل ځله زه افغان کوم، زه د افغانستان خبره نه کوم، زه د افغان ملت خبره کوم. چې کوم ځای کې سړی دی او غزان ته افغان وي او خپل افغانیت پیژني، زما خبره هغه دپاره ده. په سیاسي جغرافیو باندې زه کار نه ساتم. دویمه خبره د اسلام راځي. اسلام په زمونږ ټولنه کې اوس په ټیک ټاک کې زمونږ ډېر دیندار روریان دینداري دعوه چې کوي چې مونږ راځو، مونږ به د دین حفاظت کوو، د سیکولرانو نه، ایتیسټانو نه، ملحدینو نه، د نیشنلستانو نه، د دین مونږ به دعوه کوو. اولنۍ خبره، ما ته خلک وایي ته علما نه منې. زه علما سره زما کار نشته. زه دین د هغې سړي منم د کم سړي چې اخلاق زما د پیغمبر د اخلاق دي. راوالی تاسو وګورئ په ټیک ټاک باندې زما اخلاق وګورئ او ورسره هغه خلک کم چې دعوه کوي چې مونږ د پیغمبر سیرت سره تړلي خلکو، د هغې اخلاق راوالی وګورئ چې د پیغمبر اخلاق، د پیغمبر هغه شفقت، د پیغمبر هغه سیرت، هغې سره نږدې کم یو تاسو ته ښکاري. د پیغمبر سیرت، د پیغمبر نرمي، د پیغمبر شفقت، د پیغمبر د خلکو په سر لاس راخکل، په مینه په ادب خبره کول، بل ته سپکاوي نه کول، د پیغمبر د سیرت په ژوند کې، په ژوندانه کې په چا کې تاسو ته ښکاري. نو دعوه خو ور سړی کوي. زما دا د ګیره اوس په غټېدو ده. زه به یې پرېږدم یو 4 میاشتې، دوره به یې پرېږدم، یو 5 میاشتې به یې پرېږدم، اخته به لږ غټ کم پټکي به واچوم.
نو بیا به زه تاسو له راشم تاسو ته یم چې یاره زه ډېر ولي یم زه ډېر بزرګ یم تاسو به دوکه شئ په دې باندې لکه دونه تاسو به خره یې دونه به تاسو قمقل یې چې په دې به تاسو دوکه شئ د یو سړي په ظاهره باندې به تاسو دوکه شئ